وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزي که یو رانه ژوندې پاتې شو نو د سړی زوی بنه دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه ادا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمه زړی چې بورکا په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکو کا چې دا خزي کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهیږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه مولا یم خو ما غوندې زاغ مولا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې ني دا د هغې نه زیاته ډمه ده وسې نشته د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده د مازیدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو امور به بوډای غوندې وویل به بچیا بغیر زمانه زه ډیره پاکه بیبي یم ډیره پاکه ویل مور یې مه کوه ګورې ویل نه بچیا په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملایم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبره وه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہے یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی پجبا اسلام اسلام او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګېدلی عزیزانو مون که دا معتبر آرامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب آرامتوب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره
ویلی نه زه ډېره پاکه یو طالب مسلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکه راتلو بوډای سره تعلق جوړ چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي ویل خو تلم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې پې مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېده دا ټوکرای دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غر کړي دا خو مې زوی دی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې وایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشورونه دي وزرې نشته که وزرې دې زړو لور کې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وي زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګورم دا یو مې مټ نه ونیو مال څه ورته ګورې هلاسې خدای قدرت مې کته دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي قرآن څه ویلي دي قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کمی خزی چې دکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټي ته چې په ښځه سودا خرڅی ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا بدې کوناټو یو وهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشته د کافرو خبره ماته یاده ده پړه مې لیکلې ده تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ هغوی به وجدنا علیه آباءنا زمونږ نور او پلار په دې لار تېر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم د اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا مور او پلار هم په دې لاره تېر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمدو نه راځي وایي
هغه اللهم ندی له نور کچا په اللهم یاد کړی دا نو نشکرک ولا نکفرک دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک چې ولا نشکرک دی وی په مانځ کې کافر شو عزیزانو موږ نه ور قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي طالبان کم کتابونه ویل کا آیا بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری کم ځای دی قرات ویل دی په لاهور کې نو سره برندم شو لاهور کې مال ولد والین دې زده کړی دی ویلاو جی مال ته ووایه لکه نو داس چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا پکې نشته په قرات کې داغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک کاری دی دا ولدوالین ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورې ولنغالین غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ پړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ ولنغالین غالین غالین استاد ووایي سمینه ته ووایه تم لوی بزرگانو کې شونډې دی په دوالین یا پتی یا پتوی یا پصاد او خوځېدې نو غلط ته وویل پنځیرا میدان ته شئ عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دین نم ٹوکے جوڑے شو مذہب نم ٹوکے جوڑے شو دنیا خدا ٹوکی ملک ندم ټوکې جوړې شوې ته په ملک کې وګوره چې سال دی 2 سنډاګان پنښتي دي خدای دې اوس پکې نور خیر کړي او دواړه ښه کټي دي غلام اسحاق هم ښه کټی دی او نواز شریف هم ښه خرېټی دی هغه سنډاګانو سال د ملک جوړ کړی دی دلته مونږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی خدای ته وګورئ اخیری خبره مې واورئ زه بیمارم اړه به مې خفه کېدو پلار مې د خدای وبخي ډاکټران بیا راوسته څه پوړی بیا راکړي یو ساعت به خوم بیا به مې اړه خفه کېدو یو بوډای ښځه راله ما ته بچیه ته څه بیمار یې ما اړه مې خفه کېږي نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه بچیه د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه په ډاکټرانو پسې مه ګرځه بس اوچت را پاڅېدم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی یم تر نن هم ټیک یم نو دا خپل ځان په خپله جوړ کوي ما په ما اعتبار کوه ما په بل ما له څوک راشي وایي دوا نه به مې نه وباسي زوره کېږه خوار شي مونږ ځان له غر کړو ستا به د کوم ځای دوا نه وباسي لاس راکړي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي ما دا نخرې پیرانو سره کوه زه پیر میر نه یم لار لنډوه قرآن دا ټکې کوئ ما بلکل
چې ما غوندې پلیتم تاسو راشي چې دوانه به مې نو باسي. نه، قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. عباد لفظ عام اللہ وی ہر بندہ چھ مانا سوالو کی نو فإنی قریب زہر بندہ تا دیر نزدے نزد چھ در تا دوا کم خو خدای تا بویم کنا ٹھیک دا خبره به لږه اوږده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ما ته خپله وایه که نه. نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې هم دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی. زه یوازې نه یم، زما الله ما سره دی. ډاکټر اقبال یو ډېر خوندناک شعر اغوی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. وہ یہ تقوادار اور پرہیزگار اور ډېر اوږده اوږده منځونو کولو والا بزرگ جمیل سے د شیخ فولاد بابا وصیه یا خو مې پرېږده چې په جماعت کې شراب وڅکما. ما پرېږده دې جماعت لا شراب بوتل راوړم او ګلاس وڅکم په جماعت کې. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، جماعت کې مې ولی شراب اسکلو ته نه پرېږدي ځکه چې دا د خدای کور دی او دلته خدای دی. د خدای کور دی او دلته خدای دی. چې بار اسکما د خدای ځمکه نه ده. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. هغه ځای راته وښایه چې چېرته خدای نه وي. شته داسې ځای شته؟ نو چې خدای هر ځای دی نو بیا په جومات کې مې پرېږده چې اوس کما. عزیزانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ. ډم په لاره رواني دوپړی باجې غږیږي درنګ درنګ ګډېده چې جومات راشي هلکه جومات دی نو جومات سره یې چپ کي چې جومات نه تیر شي بیا آرامتوب شروع کړي. خدای دې کور روان کا. دا جومات خو خدای پکې اوسېږي نه. خبره ده د جمعات ادب کوه دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی. نو دې ته لږ سوچ وکړئ د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتن فوقتن چې ښځه دې ته وایي خزه دیتا وی او مونگا د کوئی په بلاګانو اوړې دلی څه ټیم دی. زه د کوئی بلا ټکه یاد لرئ مخې جمعې له ما ته یاد کړئ. ټیک شو یریږي تم پې اوړېدلی سن. یو سړی او مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و. ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به نه پرېښو کور کې. یو مېلمه راغی ډېر معزز و. دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم. کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که نه وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایګیري دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکي. نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه
نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنگله برانه کې ویل بنگله هم راکوي خو کته عزت ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی